خوږو ملګرو سلامونه. دا ځل په ویډیو کې پر سلایار او سلاکار خبرې کوو. توپیر یې ماته ځکه ضرور وبرېښېده چې یو ورځ ما ته غلی شه سمون، ته لږ غوږ شه، زه خبرې کوم، ته زما خبرې زده کوه، ټیک ده؟ نه داسې غوږ مه نیسه، خاص هلته قرار نیس، کښېنه. څو میاشتې دمخه ما شازداپیر ته سلایار لیکلی و. یو بله رسنۍ پاڅېدلې وه، سلایار یې په سلاکار بدل کړی و. هغوی به فکر کړی و چې ما سلاکار په سلایار لیکلی ده، یعنې ما تېروتنه کړې، در حالې کې چې تېروتنه د هغوی وه، ځکه سلاکار او سلایار لوی توپیر لري. سلایار چې د شازداپیر یا دې سفارت مرستیال ته وایي. نه وروسته راځي، ته غلی که نه، لږ ارام کښېنه. نو سلاکار چې شو، انګلیش کې ورته ایډوایزر او په پارسي کې مشاور شو، چې فکر کوم د عربي کلمه ده. بیا پښتو کې موږ لوی سلاکار لرو چې مشاور عمومي پارسي کې ورته وایي، او جنرال ایډوایزر هم ورته په انګلیش کې وایي. پارسي کې مشاور ارشد هم وایي. مشاور ارشد او مشاور عمومي لږ توپیر سره لري، خو بیا هم پښتو کې موږ همدا یوه لوی سلاکار کلمه کاروو. اوهو دا څنګه ښایسته کور ده. او سلایار چې ده په انګلیش کې شازداپیر ورته وایي، چې د فرانسې کلمه ده یا فرانسوي ژبې کلمه راغلې ده انګلیش ته، او په پارسي کې کاردار ورته وایي. سلایار ته موږ د سفارت مرستیال هم ویلی شو. سلاکار چې ده مشاور یا ایډوایزر او سمون ته خبرې مه کوه. سلاکار چې شو دغه شو مشاور، او سلایار چې ده شازداپیر یا دې سفارت مرستیال. خبره چې دې ته راغله، مثلا موږ او تاسو وایي جنرال کمانډر، هغه پښتو کې عمومي قمندان ورته وایي، لکه د بهرنیو ځواکونو اوس چې سکاټ میلر دی، خو په کار دا د لوی قمندان ورته ووایو، ځکه دا جنرال اټارني چې د پښتو کې موږ ورته لوی څارنوالي وایو، دغه لوی چې د پښتو کې د عمومي لپاره راځي یا د مشر لپاره. که عمومي مدیریت وي، هغه ته هم پکار ده چې لوی مدیریت وایي، یا ملي امنیت عمومي ریاست په ځای ملي امنیت لوی ریاست ویلی شو. بل دا ده چې جنرال سیکرټري، بیا جنرال سیکرټري ته موږ د لوی په ځای سر وایو، سرمنشي. مثلا د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ، یا د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتیرش، یعنی منشي چې شو سیکرټري شو، جنرال سیکرټري سرمنشي. یو بل دا هم درته وایم چې له نیکه مرغه پښتو کې دا ښځینه او نرینه نومونه سره بیلیږي. پښتو کې بیا که ښځه منشي وي، منشنه ورته وایي. منشنه په پښتونخوا کې دود دی. نو هیله ده د دې دوو کلمو سلایار او سلاکار پر توپیر به پوهېدلي. ورته نورې کلمې هم موږ لرو، په ویډیوګانو کې به راتلونکي کې راځي، او دغسې مو په تېره ویډیو کې پر اغېزناک او اغېزمن یا برسېره او سربېره خبرې کړې وې. هیله ده چې درسره ویې څارئ، او موږ سره به همیش خپل نظر شریکوئ چې دغه کلمو باندې بحث ګټور دی که نه. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او پښتو لرننګ یوټیوب چینل درسره خوښ کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی، او غزا نور هم زما ټویټر. الله مو مل شه.